د افغانستان تیز توپ اچونکي نوین الحق د اسټرالیا وروستۍ پرېکړې ته غبرګون ښودلی. دا چې نوین الحق څه ویلي بشپړه جزئیات په دې لنډ راپور کې اورېدلی شئ. وروسته له هغې چې د اسټرالیا کرکټ بورډ د افغانستان سره د 3 ورځنیو لوبو لوبډل لغوه کړ، نو علت یې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ښوونځیو بندیز وښوده. خو د افغانستان تیز توپ اچونکي نوین الحق د اسټرالیا کرکټ بورډ ته په غبرګون کې ویلي دي چې نور به تر هغې د اسټرالیا بګ باش سیالیو کې ګډون ونه کړم تر څو چې د اسټرالیا کرکټ بورډ دا ډول مشمنه پرېکړې بیرته وانخلي. نوین الحق په یو ټویټ کې زیاتوي چې کرکټ باید د سیاست ښکار نه شي. کرکټ چې د افغانانو لپاره یوازینی خوشحالي دی او دا خوشحالي دې له افغانانو نه اخیستل کیږي. دا او تاسو ته له کرکټ ډګره مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.